سلامونه قدرمنو هیوادوالو، اختر مو مبارک شه. زه پوهیږم چې په هیواد کې د تپل شوو ناخوالو له امله ډیری هیوادوال د ویر په ټغر ناست دي. هغوی ته د خدای پاک ډیر اجرونه ورکړي. په درد ډیر غمجن یم. هیله ده دا اختر په سوله او خوشحالۍ کې تیر کړئ. د نیکمرغۍ ځای دی چې هر لور ته د سولې خبرې کیږي. خو تلپاتې سولې، خپلواکۍ او ځان بسیانې لپاره په ملي، حکومتي او دولتي کچه ژور سمون ته اړتیا ده چې زما د پروګرامونو له لارې راتلی شي او خوشحاله یم چې د دغو پروګرامونو لنډیزونه تاسې سره شریکوم. لومړی، 2 جوپې حکومتولي د عدالت راوستلو او فساد ورکولو لپاره. 2م، بشپړه ډیجیټل حکومتولي له کوره دولتي اسانتیاوو ته ترلاسي او د شته حکومتولۍ 30% وړتیا 80% ته لوړول. 3م، بیکاري ورکول. 1 میلیون نوې دندې زما د حکومت لومړیو 10 ورځو کې رامنځته کول. په دولتي چارو کې د سمون له امله 2 میلیون نوې دندې په 3 میاشتو کې 15 میلیونه نوې دندې تر 3 کاله او ټولې 10 میلیونه دندې زما د حکومت د 5 کال تر پایه رامنځته کول. 4م، د تلپاتې خپلواکۍ لپاره د اړتیا وړ له 85,000 توکو، پیداوارو، مهارتونو او اسانتیاوو څخه چې اوس شاوخوا 25% هیوادوال پوره کوي، 80% په هیواد کې دننه پوره کول. 5م، د کډوالو هیوادوالو راستنول. په ګاونډیو هیوادو کې د میشتو هیوادوالو د راستنېدو لپاره 6 میاشتو کې په هیواد کې دننه د کور، د کرنې ځمکې او دندې ورکول. 6م، امنیت راوستل. عمومي بخښنه اعلانول، د اغواګرو پر ځای محاکمه کول او په غلو له سختو چارو ترسره کولو سره بند تیرول. 7م، ملي یووالی راوستل. لومړیو 3 میاشتو کې د ټکنالوژۍ پر مټ په هیواد کې کره وګړ شمېرنه پیلول او هرومرو ترسره کول. 8م، د ځان بسیاینې لپاره کرنې، مالدارۍ، روغتیا او امنیتي چارو کې د ملي بودیجې ډیری برخه لګول. پایله کې په 2 میاشتو کې په سبو، 3 میاشتو کې په مرغانو، 1 کال کې په غلو دانو او 2 کاله کې په غوښو د هیوادوالو بسیا کول. 9م، ساتنه او ژغورنه. دفاعي چارو کې د مکلفیت او مسلکي دورو موازی پرمختګ پیلول. د پوځونو او د دوی د درنو کورنیو د ملاتړ سرچینې لوړول. 10م، پوهنه اسانه کول. د لرې څخه زده کړو په مرسته د لوستو اوسنۍ کچه له 25% څخه 80% ته لوړول. ښوونکو او د دوی درنو کورنیو د ملاتړ سرچینې لوړول. دغه 10 چارې به عدالت او د ولس اړتیاو پوره کولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي چې پایله کې به جګړې په خپله پای ومومي. سپارښتنه مې دا ده چې د پردیو ډنډورې شنډې کړئ چې وایي رایه ارزښت نه لري او ولسمشر له بهره تپل کیږي. خپل سیاسي برخلیک ټاکلو کې زموږ په څیر خپلواکو سیاستوالو سره مرسته وکړئ او ورسره سیاست کې هرومرو ونډه واخلئ. پر موږ باور وکړئ او د تلپاتې سولې، خپلواکۍ او ځان بسیانې لپاره موږ سره ملګري شئ. زموږ بریا به انشاءالله د هر افغان بریا وي. تل دې وي افغانستان. ستاسې نور رحمان لیوال ولسمشۍ ته لمان. په خدای مو سپارم.